يوما كان شر. پلازمینه کابل کې یو شمېر علماو د شیخ محمد ادریس د فاتحې مراسم ترسره کړل. دغو علماو د شیخ محمد ادریس په نښه کېدل په نړیواله کچه ستره ضایعه یاده کړه او په وینا یې چې د علماو له منځه وړل او قتلول ستر ظلم دی. دوی همدارنګه د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د علماو د قتلولو او له منځه وړلو مخه ونیسي. دوی دغه راز د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د علماو فعالیتونو ته وده ورکړي او د لا ښه خدمت فرصتونه ورته برابر کړي. د پاکستان حکومت څخه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې د علما کرامو د قتلولو، شهید کولو او له منځه وړلو مخه ونیسي. د نړۍ له اسلامي هیوادونو خصوصا د پاکستان او افغانستان له نظامونو څخه مو غوښتنه ده چې د علما کرامو په کلکه ساتنه وکړي او د هغې فعالیتونو ته د وده ورکړي. په ورته وخت کې د دې مراسمو یو شمېر نورو علماو په شیخ محمد ادریس برید په کلکو ټکو وغانده او زیاته یې کړه چې ټول باید د اسلامي نظام د استحکام لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي او دغه راز د علماو مخالفین او دښمن وپېژندل شي او په کلکه دفاع یې وشي. د اسلامي نظام د استحکام طرف ته متوجه سو. هر هغه څوک چې زمونږ او تاسو د علماو دشمنان دي، د مشایخو دشمنان دي، د نظریې دشمنان دي، د علماء دیوبند کسر الله تبارک وتعالى جمعهم وشکر الله مساعيهم، د هغوی د خدماتو او د نظریې دشمنان دي. دا باید وپېژنو او کلکه مقابله یې وکړو. دی ویلو ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د چهار صدی په اتمانځو کې یاد مشهور دیني عالم د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري په یوه برید کې په نښه شو چې د دغه برید مسؤلیت داعش خوارج په غاړه واخیست.